د باګرام هوایي اډه نږدې په 30 میله مربع مساحت لرونکې باګرام هوایي اډه په 1955 میلادي کال کې د شوروي اتحاد له لوري جوړه شوه او بیا په 1980 میلادي کال کې په افغانستان کې د یرغل پر مهال له همدې ځایه جګړه مخته وړله. د امریکا په مشرۍ د لویدیځې نړۍ د یرغل پر مهال هم باګرام هوایي اډه د اشغالګرو له لوري تر ټولو ستره اډه وه. د دغه ځای د مرکزي موقعیت له امله بهرنیو ځواکونو خپلې ډېرې هوایي حملې او شپنۍ چاپې له همدې هوایي اډې تنظیمولې. له ګونتنامو وروسته د امریکایي ځواکونو لوی زندان د باګرام په هوایي اډه کې و. دغه زندان په وحشت، ربړونو، شکنجو کې دومره مشهور و چې د ځینو بندیانو په مستندو کیسو او داستانونو کې د ګونتنامو حالات ترې ډېر ښه یاد شوی ده. د اشغال پر مهال د باګرام هوایي ډګر هره ورځ د وژنو، شکنجو او وحشتونو سرلیک و. افغان ملت زرګونه ځوانان، سپین ږیري، ماشومان او میرمنې له همدغه ځایه د پورته شوي الوتکو په بمبار کې شهیدان شوي او څو چنده نور یې معیوب شوي دي. په هغه وخت کې د باګرام له یادولو سره د هر افغان سترګو ته مرګ، وحشت او شکنجه درېدله. د افغان ملت د بېساري قربانۍ او اوږدې مبارزې په برکت په 2021 زیږدیز کال کې د امریکا له ماتې وروسته باګرام هوایي اډه هم د اسلامي امارت د ځواکونو لاسته ورغله. که څه هم امریکایي ځواکونو د تېښتې په مهال د دغې اډې زیات امکانات تخریب کړي، خو اوس هم پکې ډېر پرمختللي امکانات موجود دي. اسلامي امارت د اقتصادي ودې او پرمختګ په هیله غواړي چې دغه ستره اډه پر اقتصادي حوزه بدله کړي او په دې هکله یې لومړنۍ څېړنې هم بشپړې کړې دي. د اقتصاد وزارت په خبره د باګرام هوایي ډګر د پراخ مساحت او پرمختللو امکاناتو له امله د اقتصادي حوزې لپاره ډېر مناسب ځای ده او په دې هکله د دوی لوري لومړنۍ څېړنې هم ترسره شوي. د اقتصادي چارو کارپوهان هم د افغانستان اسلامي امارت له دغې طرحې هرکلی کوي او دغه چاره د اقتصاد د ودې او پرمختګ لپاره موثره ګڼي او هیله لري چې په اقتصادي حوزې د باګرام هوایي اډې بدلېدو سره به د کورنیو تولیداتو پر ودې هم مثبت اغیزه ولري. د اقتصادي خوځښت او ودې لپاره دغه چاره له څو وجو ډېره مهمه او موثره ده. یو دا چې باګرام د افغانستان د ډېرو تولیدي کارخانو او صنعتي پارکونو ته له ټولو نږدې هوایي ډګر ده. بله دا چې افغانستان د تازه میوې او سبزیو د تولید لویه برخه په پروان، کاپیسا او ګاونډیو ولایتونو کې ده او باګرام د خپل مناسب او مرکزي موقعیت له امله دغو ولایتونو ته له ټولو نږدې هوایي اډه ده. د یو هیواد د ثبات، پرمختګ او هوساینې لپاره اقتصادي وده او استقلال خورا مهم دی. هغه ملتونه ډېر ژر د پرمختګ او ترقۍ لوړو پوړونو ته رسیږي چې پر خپلو پښو ولاړ اقتصاد ولري او هغوی بیا تل د نورو تر اغېز او اثر لاندې وي چې اقتصادي وده او استقلال نه لري. اسلامي امارت دغه مهم راز درک کړی او واک ته له رسېدو وروسته له نورو برخو ترڅنګ د اقتصادي ودې او پرمختګ لپاره هم چټکې هڅې کړي چې ښه نتیجه یې ورکړې ده. څو ورځې وړاندې نړیوال بانک هم پر خپل یو وروستي راپور کې په 2022 زیږدیز کال کې د افغانستان لپاره د اقتصادي ودې له پلوه ښه ګڼلی و او د افغانۍ ارزښت د ساتلو، د نرخونو کنټرولولو، د انفلاسیون کمیدو او د عوایدو راټولېدو برخه کې د افغانستان د نوي حکومت هڅې او لاسته راوړنې ستایلې وې.